چې یو ځل پښتانه ووایي چې دلته غونډې کو موږ به هلته حاضر وو چې که په پیدل روان وو که په پښو روان وو که نه وي په والا دا هوا چې به پرونه جوړ کړو تاسو ته به ځان نه رسوو هېڅوک مو نشي تم کولی لارې دې بندې کړي دي تیرا د ښایست ځای دی تیرا ښکلا ده تا د تیرا لارې بندې کړلې چې څوک به یې ګوري نه څوک به یې ویني نه پښتانه به نشي ورته راتللی دا ستاسو مسلماني ده آی های هغه پښتانه هغه افریدي چې مغولو ته شکست ورکړی و نن د سیالکوټ ځوانان ورته ناست دي په زور مزدورۍ پې کوي یو خبره په افغانستان کې چې کومې هدفي وژنې روانې دي خصوصا د ځوانانو ملګرو دا یو بنیادي یو ډېر پري پلان ګیم روان دی په لاره ور ټول افغان وطن کې د پنمنۍ راوستلو دپاره او په لاره ور ټول افغان وطن کې د یو بل جنګ راوستلو دپاره هغې دپاره دغې بنیادي قانون ته به چې کوم کوي هغه دغه ده چې په افغانستان کې چې کوم ریاست دی د دې ریاست ماتولو کوشش کوي هدفي وژنې روانې دي دا هدفي وژنې د ځوانانو جرنالستانو روانې دي د مدني فعالو روانې دي د سیاستدانانو روانې دي په ډېر پري پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټۍ چې کوم کریم دی هغه ټارګېټ کړي ملګرو موږ ورته دا وایو چې دا ځوانان خصوصا په هره درسه کې دا خبره کوم چې د دې غورځنګ حدود نشته دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي ته که یو ځوان وژنې ته که یو ځوان شهید کړې دا ټول ځوانان به راځي د وطن دپاره به دا د وطن د ژغورنې دپاره به دا ستا مخې ته ولاړ